बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तान उस्ताद सره د روغتیا په هیله زه نن هم د یوې نوې ویډیو سره تاسو ته حاضر شوی یم چې هغه ویډیو عنوان دی د خرما 12 روغتیایي ګټې. اول، خرما په خپل ترکیب کې اوسپنه، مس او مګنیزیم لري چې خوړل د هډوکو د پیاوړي کولو لپاره غوره ثابتېږي او د بدن هډوکي له یو شمېر ناروغیو څخه ژغوري. دوهم، خرما په بدن کې د اوسپنې کچه لوړوي چې د وینې کمښت په له منځه وړلو کې مرسته کوي، خو باید د شکر ناروغ د خرما په خوړلو کې احتیاط وکړي. دریم، په معده کې د اسیدونو له زیاتېدو سره انسان ته د زړه درد پیدا کېږي چې د خرما استعمال په معده کې د زیاتو اسیدونو په له منځه وړلو کې مرسته کوي. پنځم، خرما د بېلابېل سرطاني ناروغیو لکه د کولمې او معدې سرطاني مخنیوی کوي. شپږم، کوم څوک چې سخت جسمي کارونه کوي باید تل د سهار له ناشتې سره خرما وخوري. اووم، که یو څوک مردانه کمزوري لري، خرما د په شیدو کې جوش کړي او بیا د نوشیجان کړي. اتم، خرما فاسفورس لري چې دغه ماده مغزو ته ډیره ګټوره ده. نهم، د کومې ښځې چې شیدې لږ وي او بچی یې پرې نه مړیږي باید خرما له شیدو سره یو ځای ډیره استعمال کړي. لسم، د زړه په ناروغیو کې خرما ځانګړې ګټه لري. یولسم، هڅه وکړئ چې د بورې په ځای له خرما سره چای وڅښئ. دولسم، خرما د بدن په مناسبه اندازه وزن ساتلو کې مهم رول لوبوي او د اضافي وزن څخه مخنیوی کوي. یادونه: که څه هم خرما ډېر غښتلي خواړه دي، خو په ټوکه یې چسپناکه دی چې ډېر ژر کولی شي ناولي ګرد او ناخالصه مواد جذب کړي. نو پکار ده چې د خرما په انتخاب کې له دقت نه کار واخلو او هغه خرما مصرف کړو چې په کارتن کې راځي، او یا که چیرې د وینځلو اړتیا درلوده باید چې پرېمینځل شي. د توجه څخه مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.